السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبرې انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان چې کوم افغانان دي په ایران کې ژوند کوي، تقریبا 300 عدد 300 افغانان شهیدان شو. الله دې ولا مغفرت نصیب کړي، الله دې ولا جنت فردوس ورکړي. او تقریبا 160 170 پورې زخمیان دي، دا ایران والا وجلي دي. الله دې رحم وکړي افغانانو باندې، دې خدای خپل فضل او رحم وکړي. مونږ خو پاکستاني یو، خو د افغانستان خلک زموږ خپل وروڼه دي، مسلمانان دي، افغانان دي. نو ډېر زیات خفه شو. اوس ما دا ویډیو وکته نو ما ویلې چې خپلو دوستانو سره شیر کو، چېرې افغانانو ته دعا وکړي چې دا کوم ایران کې بد حل شروع دی، نو الله پاک دې دی غرق او تباه کړي چې دا افغانان وجني. تقریبا دغه 300 خی چیرې دا یې شهیدان کړي دي، او الله دې له جنت فردوس ورکړي، الله دې وبخي، خدای دې ورته مغفرت نصیب کړي. بل تقریبا 160 دي که 70 پورې زخمیان دي، لا نور هم پکې روزي. نو الله دې معافي وکړي. ډېر بد حل شروع دی چې په ښه بد پوه شوي یو دوستانو. نو دا د افغانستان دغه دی غمونه دي چې مونږ وینو ګورو. نو بس الله دې معافي وکړي. افغانستان ډېر بد نصیب ملک دی، الله دې په خپل فضل او رحم وکړي. خو دا چې کم افغانان په ایران کې دي، په هغې ډېر ظلم شوی. دا پکار دی چې افغانستان کم مشران دي، وزیر اعظم دی، هغه د دې پوره احتجاج وکړي او د دې تپوس وکړي چې دا ولې د افغانان وژلی کېږي، اخر ولې. نو دوستانو بس الله دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او خدای دې وبخي، او دا کوم چې زخمیان دي خدای دې ولا دغه ورکړي، صحت ورکړي. نو بس دغه معلوماتي ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان.